د قرآن کریم په ډیر ځایونو کې د موسی علیه السلام او بنی اسرائیلو کیسې ډیر په تفصیل بیان شوي دي، ځکه چې بنی اسرائیل له موږ سره متصل امت وو. زموږ او دوی ترمنځ ډیره فاصله نشته، بلکې لا تر اوسه موجود دی او د دوی حالت د دې امت له وضعیتونو او حالاتو سره مشابهت او مناسبت لري. نو دا ټولي کیسې الله جل جلاله موږ ته د بشریت د تاریخ په سیاق کې په دې موخه بیان کړي دي چې په موږ کې د بدلون راوستلو وړتیا پیدا شي. الله تعالی جل جلاله موږ ته یوازې د انبیاء علیهم السلام کیسې نه دي بیان کړي، بلکې موږ ته د خپلو دښمنانو کیسې هم بیان کړي دي. الله تعالی موږ ته د شیطان، فرعون، هامان، قارون، د عاد قوم، بنی اسرائیلو، اصحاب الایکه، اصحاب الاخدود او د نورو کیسې هم بیان کړي دي چې د خپل کفر او گمراهیو له امله له کومو پایلو سره مخ شوي دي.